अस्सलाम वालेकुम। शाम्स MSD مسعودي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست ګران دوستانو. په نننۍ ویډیو کې مې درته د کمپیوټر وینډوز کول د USB یا فلش په طریقه سره دی. هیله د ویډیو تر اخره وګورئ. لومړی فلش کمپیوټر ته داخلوو. ګران دوستانو کمپیوټر باید ګولي او کله مو چې فلش ور داخل کو باید کمپیوټر پاور بټن یا چلانول بټن کې کاږي. اوس د F12 ستانه کې کاږو. کله مو چې F12 ستانه کې کاږو تاسو به د اپشن وګورئ چې دلته USB نیولای دا کنه. تاسو کتلی شئ USB سټوریج ډیوایس دا چې دا فلش تا کولای شي دا انټر کړئ. کله مو چې انټر کو اوس ورته انتظار وکړئ. لوډینګ فایلز کیږي. ګران دوستانو اوس تاسو دا لوګو کتلی شئ کومه چې د وینډوز دا لوډینګ کیږي. اوس نو په دې ځای کې انګلیش انتخابوو. نیکسټ بټن یا تڼۍ کې کاږو. اوس انسټال وینډوز 7 کې کاږو. ګران دوستانو اوس دا اپشن مارک کوو او نیکسټ بټن کې کاږو. اوس دویم اپشن کې کاږو. کله مو دویم اپشن کې ګران دوستانو لومړی سی ډرایو دا باید فارمټ کې کچېرې فارمټ نشي دا ډبلیکیټ کیږي یعنی وینډوز بیا پکې انسټالیږي چې د کمپیوټر ته کوم سی ډرایو چې دا ډکیږي یعنی خنه دا باید تاسو دا فارمټ کړئ. دینه بعد به شمیره شروع شي فیصدي یا پرسنټیج چې دا د لومړی نه تر 100 پورې که څه هم دا تقریبا 15 دقیقې وخت غواړي. ما ویډیو سکیپ کړې ده نو په خاطر ما ویډیو ډېره غټه نشي. ګران دوستانو د سی ډي او USB څخه وینډوز کول فقط فرق دومره ده چې دا کوم اپشن چې دا د انتخابول. مثال په سی ډي کې چې دلته CVD DVD دا اپشن انتخابېږي اما په فلش کې چې دا USB سټوریج ډیوایس انتخابېږي. فقط دومره فرق دی. بل ښه والی د USB دا ده چې وینډوز ډېر په سرعت سره کولی شي. او مثال داسې که چیرې د USB د CD څخه 15 دقیقې وخت غواړي نو د USB څخه به 15 دقیقې وخت غواړي. ګران دوستانو 100% شو. اوس کمپلیټ انسټالیشن ده. کله کمپلیټ انسټالیشن ګران دوستانو تاسو کمپیوټر چې دا 3-4 دقیقې به ګل روښانه کیږي. ګران دوستان دلته اوس 10 ثانیې درکوي. کولی شي انټر هم کې او بغیر د انټر نه خپل بعد 10 ثانیو نه کمپیوټر چې دا ریسټارټ کیږي. ښه ګران دوستانو دلته تاسو باید په کمپیوټر باندې غرض ونه کې انټر یا کومه تڼۍ کې نه کاږئ. باید په خپل سر چلان شي لکه تاسو چې اوس وکتو. اوس چې دا اخیره مرحله ده د وینډوز یعنی مو کمپیوټر چې دی وینډوز شو فقط هغه کوم فایلونه شیان چې پاتې دي کمپلیټ کوي.
ګران دوستانو زموږ کمپیوټر چې دا وینډوز شو سیټ اپ will continue after restarting your computer بعد د ریسټارټ کول نه به یعنې سیټ اپ کار شروع کړي نو په دې حالت کې به کمپیوټر یو ځل بیا هم ریسټارټ شي بیا به چالان شي ګران دوستانو که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په مهربانۍ سره شمس ایم ایس ډي مسعودي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د موبایل او نوې ټکنالوژي په اړه به په زړه پورې ویډیوګانې اپلوډ کړي هم دي نو خدای دې وکړي چې یو څه شی ترې زده کړئ موږ همیشه کوشش کوو تاسو دپاره په زړه پورې ویډیوګانې د موبایل اړوند جوړې کړو موبایل هارډویر او سافټویر ګران دوستانو کمپیوټر وینډوز شو نو په دې ځای کې چې دا تاسو خپل نوم باید ورکړئ لکه زه شمس مسعود ورکړم یا شمس ایم ایس ډي مسعودي او ګران دوستانو دلته دویم اپشن درکوي کوډ د یا پاسورډ د تاسو کولی پاسورډ ورکړئ او که نه یې ورکوئ انټر تڼۍ 2 وارې کړئ تر څو کمپیوټر یو ځل بیا ریسټارټ یا بیا چالان شي ګران دوستانو دا هم کمپیوټر مکمل وینډوز شو نو که چېرته مې ویډیو خوښه شوي نو په مهربانۍ سره شمس ایم ایس ډي مسعودي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې په زړه پورې ویډیوز تاسو دپاره زه چمتو کړم ځینې دوستانو په پوښتنه دوی ویل وایي موږ ته پښتو ویډیوګانې چمتو کړه دا هم پښتو ویډیو ده هیله ده چې خوښه هم شي او که چېرته موږ مینوال زیات شي انشاءالله موږ ټول نصارا به بیا په پښتو وي ډېره مننه ژوندي اوسئ